د مردان یو ملګری دی محبوب علي شاه محبوب صاحب، هغه د پښتونخوا یو تصویر په خپلو شعرونو کې جوړ کړی او دا د ده وختي راسې غوښتنه ده، نو د ده دا غوښتنه پوره کومه چې زه به د قلم په څوکه دا جسر روښانه کړم، زه به د قلم په څوکه دا جسر روښانه کړم، ته په دې تصویر کې بیا لږ رنګ د وفا واچوه او مخ په ورله زه د اباسین په چپو وینځم، ته پکې موجونه د حامود درزا واچوه او سترګو له به زه د وطن ټوله بجلي راولم، سترګو له به زه د وطن ټوله بجلي راولم، ته پکې د مستو تندرونو ادا واچوه او خال لکه چترال به ورله زه په تندي کېدمه، خال لکه چترال به ورله زه په تندي کېدمه، ته پې د بولان د پلوشو نه رڼا واچوه او رکتې شي پیزوان د مغلوال د غلامۍ نښه، رکتې شي پیزوان د مغلوال د غلامۍ نښه، ته ورته چارګل د پښتنو د انا واچوه او شونډې به یې زه د پېښور په سرخۍ سرې کړمه، شونډې به یې زه د پېښور په سرخۍ سرې کړمه، ته ورته سور شال په ښکلي مخ د ایا واچوه او نوم به ورله زه د پښتونخوا په سینه ولیکم، خو ته پکې د اوږو تندو برخه بلا واچوه. ملګرو، زموږ یار د دې دور ډېر ښه شاعر، ډېر ښه ترنم دی، ډېر خوږ او زړه راښکونکی اواز لري، هغه له دا مایک د خپل یار عزیز په دې شعرونو ورکومه چې هغه ټول د انصاف خامخا خراب شو، هغه ټول د انصاف خامخا خراب شو، د ځوانۍ ګناه په ما باندې حساب شو او ما ویزم دی وی په مخه دې رڼا شه، قریشه ما ویزم دی وی په مخه دې رڼا شه، د بوتکي په سوري دغه سوال جواب شو او زه په خپله وروړیا کړیا شوم یاره، زه په خپله وروړیا کړیا شوم یاره، نه ستا سڼو له ګلاب نه انقلاب شوم او مارګله کې یو تیره کریکه پکار ده، مارګله کې یو تیره کریکه پکار ده چې دا اخوا مو پنجاب او دې خوا لوی پښتونستان شو. په دې شعرونو باندې خپل یار خپل ملګري ډېر خوږ او زړه راښکونکی ترنم دی، هم هغه غزل به موږ ته وایي چې ما په خپل زړګي کې د جانان تصویر جوړ کړی دی. د ژوند هم سناشنا ناشنا کیسې را باندې وکړې، د ژوند هم سناشنا ناشنا کیسې را باندې وکړې، په زور خپلې ټولې فیصلې را باندې وکړې او ما څه ورته ویلی شو بې وسه وم مجبورم، ما څه ورته ویلی شو بې وسه وم مجبورم، قسمت مې دلته هر قسمه نخرې را باندې وکړې او زه اوسم لا هغه ته قاتل نه وایم ملګرو، زه اوسم لا هغه ته قاتل نه وایم ملګرو چې چا د ارمانونو جنازې را باندې وکړې او ماسکلی خو لا هم نه و شراب د هغه شونډو، دې دور ځواني مرګي چې توبې را باندې وکړې او زړګی چې یو ځل مات شي دوباره کله جوړیږي، زړګی چې یو ځل مات شي دوباره کله جوړیږي، منمه چې بلا خپلو جرګې را باندې وکړې او اخیری بند دی چې خالده ما تخپل تیاره تیاره نصیب معلوم دی، سپوږمۍ د څوارلسمې شوګیري را باندې وکړې. مننه، نا غزل درته وامه ما څومره په ګرانه څومره ګران تصویر جوړ کړی دی، ما څومره په ګرانه څومره ګران تصویر جوړ کړی دی، زړه کې مې دننه د جانان تصویر جوړ کړی دی،
زړکی می دننا د جانا تصویر جوړ کړي دے زلفی غرونا غرونا تل رات لئی د برېښنا پشان زلفی غرونا غرونا تل رات لئی د برېښنا پشان نن ورلور یزو پاسمان تصویر جوړ کړي دے نن ورلور یزو پاسمان تصویر جوړ کړي دے زړکی می دننا د جانا تصویر جوړ کړي دے ز ساده پختون پیغام د امن او د مینې یم ز ساده پختون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې چا هسې چرته وران تصویر جوړ کړی دی تا ته مې چا هسې چرته وران تصویر جوړ کړی دی زړکی مې دننا د جانا تصویر جوړ کړی دی ټول چې مینا مینا وي او دا خپې د نفرت نه وي ټول چې مینا مینا وي او دا خپې د نفرت نه وي دا سپاک الله د خپل انسان تصویر جوړ کړي دے زړکی می دننا د جانا تصویر جوړ کړي دے او خان د جانان خوشبوئی په جهان شیندا او خان د جانان خوشبوئی په جهان شیندا تالستا خالد د ګل پشان تصویر جوړ کړي دے زړکی می دننا د جانا تصویر جوړ کړي